ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا سیرت شروع او دا غنه چې کوم احادیث نقل لی کاغه د معاشره د اصلاح سره تعلق ساتي او کاغه بیا د عبادت سره تعلق ساتي نو اکثر من ذکر کوم مخکې بعضی امور چې د اصلاح د معاشري سره تعلق ساتي بیان کړو. مانځ بارکیم دغه بعضی احادیث نقل لی او دغه اهتمام هغه کړی دی چې کوم طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وا لکه د سحر منځ چون کې د نور منځونو په نسبت باندې وګت کېدل شي په دې کې قرات هغه وګدوي قران ویل دي وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا مونږ سبا کوي دی مونږ سبا ته قران ویلې دي او دا یو وجه میداره چې په دې کې قران ډیر لوستل کیږي په نسبت د نورو منځونو باندې. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي صلى بنا ابو بکر صلاه الصبح. من ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صبا مونږ کاو فقرأ بسوره آل عمران. نو په دې سحر مانځ کې سورته آل عمران ولوستو. سورته آل عمران ډېر وګت دي چون کې صحابه کرام ته سیو چې دغه دې مونږونو سره مين ډېر او شوق ډېر نو لہذا کوم وګت مو سفر باندې پریوت. نو چې کله سحر مونږ وګت کو دا سورته آل عمران په کې وی نو خلق تی ویلا قد کاتت الشمس تطلع قریب او چې نور راختلې وي دور وګت مونږ یو کو چې قریبو چې نور راختلې وي ناو تل لو طلعت کچته د انور راختلې وي لم تجدنا غافلين تاسو موږ غافل نه موندلې یعنی موږ به د انور راختې مخکې مونږ ختم کړې وي. امام طحاوی معنی الاثار کې دا روایت نقل کړی دی. درنګي د نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه هغه د نقل له لکه امام بهقی سنن کبرا کې به اسناد صحیح یو روایت نقل کړي چې تعلق د رفع اليدين سره تعلق ساتي. رفع اليدين په مانځ کې د سنت طریقه ده څوک یې کوي جو صحابو ته ملوي او څوک یې نه کوي نو په چا څه زور نشته او نه دار جګړو خبره ده چې خلک به یو بسر جګړې کوي بچا د کم جانب غوړه معلومي چې په عمل کوي. پس موږ ته غوړه دا معلومه ده چې په مانځ کې رکو تخته کېدو پورته کېدو دارنګ دریم رکعت چې سړی پاسي د قائدینا اي کې رفع اليدين د متواتر حدیث کې نقل لي. نو دا شان ابو بکر صدیق نه حدیث رفع اليدين هم نقل لي. ایو مسلسل روایت چې کوم امام بهقي نقل کړی دی هغه دلته زتا ذکر کوم. ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی دا دی خو امام دی هغه وایي وصليت خلف بن نعمان محمد بن الفضل ما رستفا بن نعمان پس منذ کو محمد بن الفضل له رحمه الله فرفع يديه حين افتتح الصلاه. دا رفع اليدين کول چې کله د مانځه افتتاح کوله وحين يركع کله چې رکوع کوله حين رفع راسه من الركوع او کله به چې د رکوع سر را پورته کو رفع اليدين به کول. وی فسالته ما ددن تپوسو کوم د ابو نعمان نه می تپوسو کو دا امام سلمی وی
ما دې بار کې تپوس دی کو چې دا عمل تاسو وکړو نو لغه راته وی چې صلیت خلف حماد بن زید صلیت خلف حماد بن زید ما په حماد بن زید په سروسته منځ کړو نو فکان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه وحين رفع راسه من الركوع وحين يركع وحين يرفع راسه من الركوع حماد بن زید چې کوم دینو هغه هم په دې درې زینو کې رفع لدین کول نو هغه ابو نعمان وی چې ما د حماد بن زید ته تاسو کو فسالت حماد بن زید ما دا غلط تاسو کو چې تا دا کار ولیکاو بلاره ته چې صلیت خلف ایوب السختیانی ما په ایوب السختیانی پسې مونږ کړو ناغم جو فکان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه وحين يركع واذا رفع راسه من الركوع اغبم رفع اليدين کول لا سنه به دیغو پوری پورته کول کله چې مونږ افتتاح کوله کله چې رکوع تر اخته کې کله چې د رکوع نه پورته کېدم نو داغه ما تاسو کو حماد بن زید وی ما د ایوب السختیانی نه تاسو کو چې تا دا عمل ولي وکړو ولاره تیویل شرعیت عطا ابن ابي رباح دا مشهور تابعی ما عطا ابن ابي رباح لیدلو او هغه چې يرفع يديه حين افتتح الصلاه اذا افتتح الصلاه وحين يرفع راسه من وحين يركع وحين يرفع راسه من الركوع ناغه په مرفع الیدین کول چې کله به نماز افتتاح کول کله به چې رکوع ته راخته کېده او کله به چې د رکوع نه پورته کېده نو ما د عطا ابن ابي رباح نه تاسو کوم د ایوب السختیانی وی چې تا دا عمل ولي وکړو هغه راته وی چې صلیت خلف عبد الله ابن الزبير رضی الله عنه ما عبد الله ابن زبیر پسې مونږ کړو هغه مرفع الیدین کول د افتتاح د مانځ په ټیم کې به چې رکوع ته راخته کېده به چې رکوع نه پورته کېده نو عبد الله ابن زبیر نه ما تاسو کو عطا ابن ابي رباح وی چې تا دا عمل ولي وکړو هغه راته وی چې صلیت خلف ابي بکر صدیق رضی الله عنه ما په ابو بکر صدیق رضی الله عنه په سر مونږ کړو نو فکان يرفع يديه حين افتتح الصلاه اذا افتتح الصلاه وحين يركع وحين يرفع راسه من الركوع نعم د ابتداء د مانځ په دوران کې رکوع ته راخته کېدو په دوران کې رکوع نه پورته کېدو دوران کې رفع الیدین کول عبد الله ابن زبیر وی ما د ابوبکر صدیق نه تاسو په لغه راته وی چې صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سرست مسکړو فکان يرفع يديه حين اذا افتتح الصلاه وحين يركع وحين يرفع راسه من الركوع نو نبی صلی الله علیه وسلم رفع اليدين کول کله به رکوع ابتداء مانځ کوله کله به رکوع ته راخته کېده کله به رکوع نه پورته کېده دا سلسلوار صدی در صدی استادان او شاګردان دیو بل دغه شانته نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول دا حدیث امام بهقی السنن الکبرى کې نقل کړي به اسناد صحیح ابو بکر صدیق رضی الله عنه با په بیاناتو کې خلقو ته ترغیب امر کاو ترهیب به امر کاو یره خبره به ام کولی او درې رغبت خبره به ام کولی لکه صحابه کرام فرمایي وي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته خطبه ویلي و نبی صلی الله علیه وسلم عام الاول په اول کال باندې من ته نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلي و نو چون کې نبی صلی الله علیه وسلم نږدې وفات شو نو د ابوبکر د زړه ډیر نرم وو او نبی وته ورياد شو چې 13 کال من ته ابوبکر نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویله وی ثم بکا عمر سبی منبر باندې په جړاش وی جړل او بیا یې خلکو ته ترغیب خبرې وکړي ول صلی الله العافیه د الله نو سوال کوي د عافیت دروغواري سوال کوي چې الله موږ ته عافیت نصیب کا موږ د مشکلاتو نه محفوظ کا موږ د تکالیف نه محفوظ کا ول ذکر فإن الناس لم يعطوا فی الدنیا ځکه خلکو ته په دنیا کې نه دی ورکړل شوی بعد الیقین شیئا پس د یقین یو شی افضل من المعافات چې ډیر بهتر وي د عافیت او د روغواري نه د عافیت په شان ته بل شی نشته واقعي خبره ده چې سړی د بیمارو نه بچي یو سړی د غمونو نه بچي یو سړی د مشکلاتو نه بچي یو سړی د دشمنو نه بچي یو حدیث کې راغلی دی من اصبح منکم آمنا فی سربه معافى في جسده
چا چې په تاسو کې سبا کو چې هغه ته امن میلاو په خپل لار کې او داغه بدن روغو فکأنما حیزت له الدنيا بحذافیرها وای ګوي کې ټول دنیا د ته میلاو ده بدن دی روغ دی او امن د ته میلاو دی دا سدل کې چې ټول دنیا ته بادشاہي عافیت سوال همیشه د پاره ویل کوي او بی ویل علیکم بالصدق دا خبره ټولو صحابه کرامو کړه دا د نبی وصیت او دا د قران وصیت ته ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ایمان ولود الله نبی لري د رښتینو خلکو ملګری شي نو ته وی علیکم بالصدق لازم ونسی رښتیا په غب کې بام دروغ وای نه ویخه په غب کې بام دروغ ویل نشته زمون خو خلی په دروغ باندې راوخ دي پلان راته خبرو کله سوچ دروغ وای چارته ویلی دي اړول چاو ته خبره نه کړی بل علیکم بالصدق فانه مع البر لازم دی پتا سو باندې رښتیا ذکر رښتیا د نیکی سره ملګری دي وهما فی الجنه او دا نیکی او رښتیا بدواړه جنت کی ویاکم الکذب دروغ نه ګره ځان وساتئ فانه مع الفجور زکه دروغ د ګناه سره ملګری دي وهما فی النار دا دواړو پور کی او بیویل ولا تقاطعوا یو بل تعلقات مختموي یو بل سورانه مجوړوي د دې څه فائدہ نشته دی ګورځ ژوند دی هغه منګ ټول په دې دشمنو کې تیر ټول په دې اختلافات کې ټول په دې خفګانونو کې د یو بل بګیرو په شکو کې د دې هیڅ فائدہ نشته دی لا تقاطعوا یو بل سره تعلقات مکټ کوي ولا تباغضوا یو بل سره بغض مکوي ولا تحاسد یو بل سره کینه مکوي کینه ډیر بیکاره شی دی اکثر د یو اثر ذکر کوم غالبا مخکې می ذکر کړي وو کینه اصل کې د خپل ځان سره دښمنی کول دي خپل ځان بربادول دي د الله په تقسیم ناراضه کېدل دي د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دي امام اسماعی رحمه الله دا بارک راضی دا مشهور د لغت او عظیم امام دی امام ابن العماد الحنبلی دا کتاب د شذرات الذهب فی اخبار من ذهب پای کې دا واقع ذکر کړی دا امام اسماعیل وی وزیو باندې د تلیوما په باندې کې ما یو سړی ولیدم او هغه سړی چې دغه عمر 130 سالو یو سل 10 کال دغه عمر خو بدن خطا قطور وی قوت پکې ډیر زیاتو لکه د سی عمر ته چې سړی ورسیږي نو خو بل ته محتاج ای بلې د لاس سنیسی بلې چې کوم دی خو لکه ولا نوړې ورکي بلې کې نه یو پاسي نو ماته تاسو کو چې دا ستاب بدن ولې روغ دی چې روغ صحت منی ویلغه ماته یو جمله ویل ډېر عجیب جمله راته ویل راته وی چې ترکت الحسد فبقي الجسد ترکت الحسد فبقي الجسد کینه می پرې خې د بدن می ذکر روغ دی کینه پرې دی بدن بمروغي نزکوې ولا تحاسدوا یو بل سره کینه مکوې حسد مکوې یو بل سره وکونوا عباد الله اخوانا شي الله بندگان رونه رونه جوړ شي کما امرکم الله لك سرنګ چې الله امر کړی تاسو ته چې تاسو رونه جوړ شي انما المؤمنون اخوه مؤمنان رونه رونه دی خپل منځ کې امام ابو يعلى دا حدیث نقل کړی امام احمد نقل کړی دی باسناد حسن ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو صفت دا چې د ډیر حیا ناک انسانو او حیا دا خو یو ضروری صفت دی د ایمان یو جز دی الایمان الحیاء شعبه من الايمان حیا د ایمان یو غټ جز دی یو عظیم څنګه د ایمان او انما ما ادرك الناس من كلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت مخکنی انبیاء داغي د خبرونو چې کومه خبري معلومه کړې شوې دي پای کې یو خبره دارا چې کله حیا د ختم شونه چې صدق خو هغه بیا کوه د منکراتنا فحاشي عريانینا د دې ټول نه مانع چې ګرځي هغه حیا د چې څومره په انسان کې حیا مضبوطه وي حیا پکې کلک وي د سړی د منکراتو نه ځان بچ کی حیا خلق د خلقو نم کوي اصل حیا د الله نه ده چې د الله نه سړی او شرمېږي د الله نه شرم پکار دی مو خدای الله نه شرمېږو سړي بودنه
د خلکو نه به خلک کله کله شرمېدل، اوس د خلکو نه خلک نه شرمېږي، د مشرانو نه هم څوک نه شرمېږي، د دې علماو نه هم څوک نه شرمېږي. غالبا مخکې ما تاسو ویلي مو نږدې دور کې څه کلونه مخکې به چې کله دا مشران خلکو ولي د هلکانو جینکو نو پټېدل به چې کله سي منکر کار کې مو مبتلا او یا به خاص کر علما ولیدل هغې نه به شرمېدل. اوس د علماو په مخ کې ګډېږي، اوس د علماو په مخ کې به د منکرات کوي، هېڅ حیا او شرم پچا کې نشته دی. زه به دا ویم علما خو لا تر کنار چې د خپل مور او پلار نه سړی نه شرمېږي که نه، دی به د بل چا نه څه وشرمېږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې څومره حیا وه. یو پیری هغه خلکو ته خطاب کول، یا معشر المسلمین، اے د مسلمانانو ټولګي ویل تاسو د الله نه حیا کوئ، استحیوا من الله، د الله نه حیا کوئ. فوالذي نفسي بيده، قسم په هغه ذات چې زما نفس دغه په لاس کې. ابو بکر صدیق وایي انی لاظل حين اذهب الى الغایه، زما خپل کیفیت دار چې کله زه یو جوور ځای ته لاړ شم د ډکو د سماعتي دپاره، نو زما کار سي متقنعا بثوبي، ما په ځان باندې ګوت څادر راواړتو، ما استحیاء من ربي عز وجل، یعنی که زه په یو شړ میدان کې قضای حاجت ته کې نمم ګور څادر په ځان باندې راړتو، ما د خپل رب نه حیا راځي. اگر چې د الله نه څوک پټېږي نه، خو خپل حیا خو به سړی کوي که نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي د حیا باره کې صفات ورته یې بیانول. بیا صحابه کرامو تپوس کړي یا رسول الله که چېرته من کې یو سړی هغه په دې ځان لځای کې لکه مثلا باتروم کې سړی غسل کوي، نو دغه ټیم کې به هم سړی څه پرده مرده کوي، جانکې مانګې باغوندي لنګ باغوندي. الله نبي ورته څه وایي فالله احق ان یستحیا منه، الله ډېر حقدار دی چې دغه نه حیا وکړی شي. یعنې ټیک دلته به لمبل جایز وي چې بربر سړی ولامبي. امام بخاري باب قایم کړی، حدیث قایم کړي راوړي دی هلته چې که سړی بربر غسل کوي په غسل خانه کې هم کولی شي، لیکن افضل دا چې هلته هم سړی جانګې واغوندي. ابو بکر صدیق وایي زه په ځان باندې څادر راواړتم، ماله د الله نه حیا راځي. وایي حیاناک انسان. کتاب الزهد کی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا اثر نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم داغه د وصیت د نافذولو دومره اهتمام ابو بکر صدیق رضی الله عنه کاو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې صلح وکړه د مشرکین مکه سره، نو دغه نه وروسته فارغ شو، نبی بار ملکونو ته خطونه لیکل، کم چې بهر سربراهانو روم فارس دیته د دې بادشاہانو ته خطونه ولیکل. فارس بادشاہ ته هم خط لیکلو، نو قیصر ته چې کوم دی هم لیکلو، هرقل ته او دحیة الکلبی رضی الله عنه هغه خط ورکړی او هغه خط وړو مشهور واقع هغه تفصیل نه بیانوم دلته، هغه مخصوص زمونږ نه دی. خو هرقل چې کوم قیصر هغه کار دا وکړو چې هغه بیا هم د مسلمانانو په دشمنۍ کې ودرېدو. نو په 7 هجری کې وم هجری کې موتی مقام نے موتا اغی تے تقریباً 2 لاکھ لشکر راولے گا، 2 لاکھ لشکر راولے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دای د پارا لشکر تیار کړ 3000 لشکر، د 2 لاکھ ته مقابله د پارا 3000. او ته ویل تاسو امیر دا بلاول چې کمینو هغه زید بن حارثه رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم غلام چې هغه ته به زیم ویلو، دا بستاسو امیری کده شهید شو. بیا به جعفر طیار وی کده شهید شو، نبی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا بیا امیر استاسو کده شهید شو، به د مسلمانانو ځان امیر منتخب کی. دا اشارات دي ته چې دا درې وړ شهیدان کی. او موته مقام ته چې کله لاړ غزوه موته مشهور واقع راغلی دا. اول چې معرکه شروع شو، زید ابن حارثه شهید، جعفر طیار شهید، عبداللہ ابن رواحه به شهید، به او صحابی جندر اغستلا چې دا چاله ورکو. نو خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه جنډه واغستلا، چونکی هغه په خپل واغستلا چاوته نه ویری، خو چونکی د جنگ مقامو پکار داو چې امارت سنبال کې او مشری سنبال کې. نو خالد ابن ولید هغه جنډه واغستلا.
او هغه جنگي سړیو یو عظیم کمانډر او سپا سالارو جنگي مهارت هغه سیواو نشپراله نو د شپې هغه ترتیب بدل کو ترتیب داو کو د دې لخر چې کوم حصے وی 15 حصے وی دغه یو مقدمه مخکې سي بل خی سیټ یو جماعتي بل غت سیټ بل روس بل پرېمانس کی مخکې سي ته مقدمه ویل کېدل شي هغه یې روس تکلا ایت ساقه ویل شي د مخکې دا روس ته یې مخکې بوتلا خی کسان خی طرف کسان غست بوتله غت هغه خی طرف وصل ترتیبي بدل کله چې سهار له ماریکه شروع شو رومیان ویل تخکای د شپې مدد راغلی کسان خو بدل معلومیږي الله په روب راوس او چې دی په حمله وکړه هغه و تختیدل د 3000 کسانو 2 لک کسان زغلولې دي هغه وزغلول به نبی صلی الله علیه وسلم مسجد کې راسته خلق ته د غزوه موتی دای بیان کړي چې جنډه زید راغست شهید بیا جعفر راغست هغه شهید بیا عبد الله ابن رواحه هغه راغست شهید شاغه او د نبی د سترګونو د اوخ کې را روانه وي او بیا ویل ثم اخذ الرأية سيف من سيوف الله بیا جنډه د الله وی تور راغستل چې خالد بن ولید رضی الله عنه دی او هغه الله فتح ورکلو رومیان ته شکست ملاو داخین روستا بیا په 9 هجری کې نهم کال د هجرت باندې تبوک ته بیا رومیانو اراده کړې و بیا هم دوه لک لښکر راوستو نو په هغه موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک واقعه رااله او 30000 لښکر تیار کو او غدا واقعه را تفصیلی بیانوم او چې نبی صلی الله علیه وسلم لاړل تا رومیانو ته پته لګیدل چې نبی را په سراغه د غیر ادا چې کو مدینه هم نکو نبی په سیدی زینه لاړ او تبوک ډیر لري علاقه نه چې پته وته ولګی سو تختیدل لري بیا د دې رومیانو اراده وا په مدینه باندې حمله کولو نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ نه 2 هفته مخکې بل لښکر تیار ک د روم د مقابله د پاره او د هغه امیر مقرر کو اسامه ابن زید رضی الله عنه چې د زید ابن حارثه زویو اسامه ابن زید او دا کشر لګته په دې ټیم کې چې کله د امیر مقرر راو تقریبا د عمر 14 کال دی 16 سال نوجوان او چونکه جنگی مهارت سیوا دو نبی ته ډیر ګران دی ځکه داغه د غلام د زید زوی دی زید ابن حارثه داغه زوی اسامه ابن زید نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ کې بیمار شو او نبی صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کړي په لښکر باندې غټ لښکر په دې لښکر کې کبار صحابه کرامو ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علی بن ابی طالب زبیر طلحه ابو عبید بن الجراح دا کبار صحابه کرام پکیو او د 14 کاله لګ هغه به امیر مقرر نو خلق بازو څه اعتراض شانته وګو ویل وړو کې لکه را باندې امیر مقرر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم اته خبر راغی او ته ویل خلک راجم وکول ان تطعنوا فی امارته کتا سود اسامه په امارت باندې اعتراض کوي فقد كنتم تطعنون في اماره ابيه تاسو د پلار په امارت په مشرۍ کې باندې اعتراضونه کول چې زید ابن حارثه رضی الله عنه دی بیا وته وی وایم الله قسم په الله لقد كان خليقا للاماره زید چې د امارت لپاره مستحق او دارنګ ویل وان كان من احب الناس الي زید شو د امارت لپاره لایق او ماته په ټولو خلکو کې محبوب وو وان هذا لمن احب الناس الي او واستغن رستد اسامه ماته ټولو نه محبوب دی اسامه ته ډیر زیات ګرانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ادمر او په خپه کېده چې زید ابن حارثه رضی الله عنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم